پر همدې موضوع د بحث لپاره د انټرنیټ له لارې راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج. ښاغلی معارج ستړی مشئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. ښاغلی معارج، د امریکا ولسمشر ویلي چې په 2 اونیو کې به دوی دا فیصله او تصمیم نیسي چې آیا پر ایران باندې برید وکړي که برید ونه کړي. څه فکر کوئ په دغه 2 اونیو کې به دوی پر څه باندې بحث کوي؟ آیا استخباراتي معلوماتو ته په تمه دي او یا هم کوم بل څه؟ مننه. د سلام کاندکتر سره باید ووایم چې نن سبا افغاني جګړه د لښکر نه ده چې لښکر به مات شو، یا به مثلا مهمات و سلا به کمه شوله، نیرو به یا قوت به ضعیف شي، نه د تکنالوژي او د موټرن او تجهیزاتو وسایل جنګ ده چې یا په خواشنۍ سره یا په خوشحالۍ سره یا په بدبختۍ سره دواړه هیوادونه د نن سبا مدرن ترین وسله هم په لاس کې لري او متحدین دوی ته ډاډ ورکړی. هغه وسله چې نن سبا غیر اتم نه چې هغه هم د پردې شاته دوی لري خو هغه نه استعمالي، هغه یو تهدید حالت ده. بارم په ټوله کې هغه مدرن ترین وسایل، مدرن ترین بالستیکي، سوپرهانیک او دا نور چې هر شی چې مثلا هاپرسونیک دی او که مثلا F-35 دی یا مثلا S-500 دی، دا ټول دوی په بل استعمالي. نو دې ته ښکارېږي چې دا جګړه به خامخا پراخیږي یا به د مې شاته کړي باس به سره کوي، خپل اهداف ته رسېدو لپاره به حدودات معلوموي، ویش به کوي، تعامل به کوي، دې ته به کوي. او که هدف دا وي چې ایران باید رژیم بدل کړي او باید ایران ضعیف شي، تر هغه ده پورې چې نور امریکا او غربي نړۍ ته په خلیج کې، په شرقي اروپا کې، په نورو سیمو کې دوی اهدافو ته خنډ واقع نه شي او همدا ډول هغه تنګي هرمز او مثلا د نفت او د اوپک سازمان پروګرامونه چې دي په دې کې نور مشکلات جوړ کړي چې دا ناشونه ده. ځکه دوی چې واکم ومني راوستله فرانسې نه د شاه رژیم او د حزب توده لري کې بیا وروسته دغه په مقابل کې مخالفین راپورته شول چې راس کې مجاهدین خلکو تل پراس کې مسعود رجایی و دوی په سواک سره په کم د اشرف په عراق کې و شدیداً د صدام حسین او د سعودي عربستان په پټه د ملاتړ لاندې هغه هم بل اخر دوی سواک سره فرانسې نه بیا په کم د اشرف کې عراق ته امریکا راغله د امریکا د تخزه وسم په البانیا کې مریم رجایی فعال ده، یعنی بل مخالف اپوزیسیون هم ایران کې نشته چې هغه دوی سپورټ کوي ملاتړ کوي. نو بلان جګړه کې خو ما ویل چې وسلې مدرن دي دوی کامیابی نه لري او دواړه له جګړې شاته هم نشي کولای ځکه هغه په یو روب لري په دنیا کې دایم لري. نو بلان خانخا امریکا به داخليږي هغه په وخت چې هغه وګوري په دې خلیج کې چې دوی جاسونه دي دوی ته خطر پېښ نشي په تګ وربوس کې په دې ټوله کې خانخا په روسیا او امریکا به تفاوت نه پاتې. ښاغلی معارج که امریکا جګړې ته داخليږي په کوم ډول به داخليږي؟ آیا په هوایي توګه ځمکني عسکر به ایران ته ځي که څنګه بالستیک توغندي به توغوي؟ دغه لار د داخلېدو به د دوی څه وي؟ ګورئ داخلېدو ته خو اول اړتیا نشته، دغه جزیرې چې دي یا مثلا د پیارتیارې چې دي لکه عمان ده، قطر ده، کویت ده، دا خپل دی په لاس کې عراق هډې هم دی په لاس کې بیا په خلیج فارس په خپل د سورو سریو ورته وایي کررسي ورته وایي دغه منطقه څه ته مشکل اوس مثلا یمن په باب منطقه کې جوړ کړی ده، دا هم د دې لپاره جګړه ده. د دې وسته مکمل ستا دغه چې آصف منیر غوښتل او دا تل نه دا احساس وایو د ته وظیفه ورکړ سوی د کزاورات سمله پاکستان څنګه دا خبر استعمال کوي څنګه بیا ونه نو زیات څو دا خبره ست کېدای سی وروسته د باګرام پارلمان دی باسو کې یو خواته ترکیه موجوده ده، ترکیه د قوت دا ډیزاین سوی د اسرائیل ولې عمله وکړه ول ترکیه ونه کول سوریا ونه کړه سوریا خو ځای فرده خو وسله او صلات ورکړه داس کې نور نو بیا معلومه د جازونو لکوم چې راځي وو سم معلومه د جازونو چې له اسرائیل راځي آیا د ریکل اسرائیل راځي کله قطر راځي کله بل هوا راځي. خبره پدې کې چې اسرائیل پدې غوړه کې چې دواړه اسلام مذهبي رژیمونه دي، دلته يهود د ولته اسلام دا تمي وسلري هغه تعدیل لاندې سعودي به تفاوت نه پاتې کیږي، هغه هم د پردې شاته پیسې او وسله سعودي د قومنده د امریکا د امریکا او وسپرن کوشش کوي چې خپل نړۍ ته د وصول لمخه ده
مداخله ونه کړي ځکه بیا روسیه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي نو په هغه وجه باندې دا لږ احتیاط کوي نیابتي جنګ مخ ته به آماده واقع ده چې په دې شاته دوی ستا ځکه اسرائیل په دې باندې ډېر زیات څرخ کېږي وګوره پوتین خبره راځي چې ایران موږ ستراتیژیک ملګری نه څه بارس خبرې دي په سیاست کې یعنی زه نه یم ورسره چین وایي زه کار نه لرم امریکا سره د خپل تفاهم لرم معنا دا چې دوی دي یا مثلا خلک د اجناس دي اوربان خبرې کوي معنا عوامل نه کوي معنا دا چې جګړې ته دوام ورکول کیږي ټول په دې باندې خبر دي چې ایران ته هغه پورې جګړه دوام کوي تر څو د رژیم تغییري ډېر ښه ښاغلی مارچ یوه بله مسئله او بله پوښتنه دلته دا ده چې په امریکا کې په کور دننه آیا خلک به له دې څخه راضي وي چې د ټرامپ حکومت د په ایران باندې نظامي او پوځي عملیات وکړي که خیر ګوره په اروپا او په امریکا کې دا خلک داسې نه دي ساده سیار چې ورته وایي بس د اسلام نوم ورته واخلي د عقیدې نوم واخلي وعدې ورکړي او احساساتي حماسي خبره دوی نه بولي په دې شان دوی هر څه په حقیقت درکې خپل دولت سره ګریوانه نیسي چې واقعیت وایي که کومه ګټه کوم شی کېږي له بهر هم کوم شی کېږي دوی خپل سام تر حتی که یو هوایي ډګر اضافه تونل جوړېږي دوی محاسبه ورسره کوي چې دا عاید څه سولی بنک پیسو ته یا معاشرو ته یا نرخونه تاثیر نه دا هیوادو وګړي په دې پیږي چې د ما دولت دغه ستراتیژي چې نن اعلان کړي جګړه کوي دا د ما په ګټه نن سبا په جګړه کې ګټه ده جګړه کې وسله خرڅېږي وسله ترنینګ کېږي درست وسله مثلا تست کېږي عسکر ترنینګ کېږي انداز کې کلی کونه ورانېږي خو به ته فابریکې د چا دي کارخانې د چا دي بانکونه د چا څخه قرضه ورکول کېږي بانک سود اکثر کېږي په جوړاودو کې ودی کې هرڅه درست دوی په دې باندې پیږي چې سیاست چې شاده د ټرمپ له صلاحیت او دینه او سپورټ ده دلته په نړۍ کې نور غټه اداره کوونکي کورنۍ دي چې هغه د نړۍ اداره کې ساو کوي نو بنا ته متاسفانه دا جګړه دوام کې شاده اثرات پسې مادي مسلکاتي او قیمتي پیدا سي په ټوله کې نه دي کوم افغانستان ته ودمن پګاټه ده ځکه مې ایران همیشه له خپل قوت استفاده کوله په افغانستان کې مداخله کوله که دښمن په شکل د دښمن چې ضعیف هغه د یو بل چا پګاټه وي ډیره مننه ښاغلی مارچ په خپرونه کې د حضور څخه مو نړۍ منندو یم کور مو آباد تاسو هم خیر اوسئ